د هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون اووه څلوېشتم لوست ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د شکلونو څخه په کار اخیستلو د ضرب زده کول دي. ګرانو زده کوونکو قلمونه او کتابچې مو اماده کړئ چې درس راپیل کړو. راځئ چې په یو مثال سره خپل درس راپیل کړو. مثال داسې دی چې که چیرې درې خانې ولیکو او په هره خانه کې دوه ستوري رسم کړو، تاسې فکر وکړئ چې ټول به مو څو ستوري رسم کړي وي. راځئ چې پیدا یې کړو. یوه لاره خو یې دا ده چې ټول حساب کړو، یعنی په هره خانه کې دوه ستوري لرو، ټول درې خانې دي. نو درې ځله به موږ او تاسې د دوه عدد جمع کوو. درې واره چې دوه جمع کړو شپږ کیږي. خو راځئ چې په ضرب باندې اسانه حل کړو. درې خانې لرو او په هره خانه کې دوه ستوري لرو. درې او دوه له یو بل سره ضربوو، د ټولو ستورو شمیر په لاس راکوي. درې ضرب دوه مساوي کیږي په شپږ سره. نو موږ ویلی سو چې د ټولو ستورو شمیر شپږ دی. راځئ چې بل مثال حل کړو. دلته درې دایرې دي. که هره دایره دوه ځله رسم کړو نو څو دایرې به ولرو. راځئ چې اول دایرې رسم کړو. اوس یې په ضرب حل کوو. ټولې مو درې دایرې لرلې، دوه چنده مو کړلې، نو ټولې شپږ دایرې سوې. داسې دوه ضرب درې مساوي کیږي له شپږ سره، یعنی دوه ځله درې شپږ کیږي. اوس زه غواړم تاسو ته یو بل مثال درکړم. زه به 4 ګلان رسم کړم. که هر ګل 3 ځله تکرار کړم، ټول به څو ګلان ولرو؟ آفرین، تاسو ښه فکر وکړئ. موږ به ټول 12 ګلان ولرو، ځکه چې موږ زده کړل چې 4 له 3 سره ضربوو چې په نتیجه کې 12 د جواب په توګه په لاس راځي. اوس نو تاسو خپل کتابونه راواخلئ او د شکلونو په مرسته د ضرب نور مثالونه جوړ کړئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د ضرب عبارتي سوالونه زده کړو. په مخه مو ښه.